د امریکا په سټینفورډ یونیورسيټي کې د سایکولوژیسټانو یو ګروپ یو څو محصلین د یو تجربې لپاره انتخاب کړل چې دا محصلین بیا په دوه ګروپونو تقسیم کړل او اول ګروپ ته ویل چې د زندانیانو تمثيل وکړي او دویم ګروپ ته ویل چې د زندان د عسکرانو یا هم د ګارډانو تمثيل وکړي چې بیا وروسته دې تمثيل د هغوی په رواني او فزیکي حالت باندې ډیر زیات تاثیر کړو او دا سایکولوژیسټان مجبور شول چې یوازې شپږ ورځې وروسته دا تجربه پای ته ورسوي ځکه د زندانیانو تمثیل کوونکي د ډېرې زیاتې ناراحتۍ او ژور خفګان سره مخ وو او هر وخت به یې ژړاګانې کولې او دوی به چې په هر حالت کې نو ګارډانو به هیڅ پروا نه کوله او یو قسم ته زیاتی به ورسره کولو او دا په یاد ولري چې دا یوازې یوه تجربه وه او دوی په رښتیا ډول باندې زندان ته نه و اچول شوي خو بیا هم دې تمثیل د دوی په ذهنونو باندې دومره تاثیر کړی چې دوی ذهني او فزیکي حالت یې پوره بدل کړی و نو هدف دا و چې که چېرته تاسو هم د ځان په اړه منفي خبرې کوئ یا هم له نورو سره خبرې نه کوئ یا هم خپل همت او ذوق مو له لاسه ورکړی وي نو په نتیجه کې به تاسو هم خفه اوسئ خو که چېرته د خوشحاله خلکو په شان له خلکو سره په مسکا خبرې کوئ په هر څه او هر حالت کې خوشحاله اوسئ نو نورو سره مرسته او کومک کوئ او هر څه ته مثبت فکر کوئ نو په نتیجه کې به تاسو هم خوشحاله اوسئ یعنی چې په هر حالت کې د ځان لیدل غواړئ د هماغه حالت تمثیل وکړئ نو کوشش وکړئ چې د یو خوشحاله با اعتماد او هوښیار انسان تمثیل وکړئ تر څو همغسې واوسئ